خب بینندای عزیز، برگشتین به ادامه ویژه برنامه آغاز نو و قسمی که گفتم امروز در برنامه قصای زیادی داریم، گپ های زیادی داریم و امروز برنامه ما به صورت ویژه ادامه خواهد داشت. و قسمی که گفتم امروز در کنار ما یک مهمان خیلی محترم و خوبی هست، آقای سناتور لطفالله بابا، نماینده مردم ننگرهار. خیلی خوش آمدین و سپاس که دعوت ما را پذیرفتین و سال نوتان تبریک. ډیر زیاته مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ. ډېره زیاته مننه سناتور صاحب. البته 1490 کال څنګه و ستاسو لپاره او په عموم کې د خلکو لپاره د افغانستان د خلکو لپاره څه ډول کال و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو درس د مخه تاسو ته ستاسو همکاري ته د ټلویزیون ټولو کارکوونکو ټولو لیدونکو ته د زړه کوم سلامونه وایم او د اتنویم نیکمرغه کال مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې 1490 کال د افغانستان د خلکو دپاره د سولې او د خیر او د افغانانو د هوساینې کال وي چې تیر کال خو دې کې شک نشته چې تیر کال کې ستونزې او مشکلات زیات وو. 1490 کال تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ ګاونډي هېوادونو د سیمې هېوادونو هم په مجموع کې هغه کوم متحدین چې د امریکا د متحده ایالاتو خپله امریکا او ځینې نور هېوادونه چې په هغه کمې ژمنې او کوم کومکونه چې افغانستان سره د تروریزم په وړاندې باندې چې د تروریزم سره مبارزه پرې وکړي هغه ژمنې یې کړي وي، هغه یې تر یو حده پورې نه دي پوره کړي او په شا باندې دي. تاسو ولید چې 1490 کال زموږ د اردو لپاره، زموږ د پولیسو لپاره، زموږ د ملکي خلکو لپاره خونړی کال و. ډېر زیات تلفات زموږ د اردو ځوانانو ورکړل، پولیسو ورکړل او زموږ زیات ملکي هېوادوال، ملکي وګړي زموږ هم شهیدان شو. خو امیدواري شته ده انشاءالله چې 1490 کال به د سولې کال وي، ځکه چې د سولې زیات حرکتونه شروع دي، زیاتې خبرې شروع دي او ګورو چې خدای دې وکړي هغه سوله افغانستان ته راشي چې هغه د افغانانو دپاره او د افغانانو د ارادې سره برابره سوله وي. داسې سوله زموږ نه ده په کار، داسې سولې ته زموږ ضرورت نشته او هېڅکله به افغانان د افغانانو غرور، د افغانانو هغه همت او د افغانانو هغه افغانیت او هغه د افغاني غرور چې ونه مني، هغه سوله زموږ نه ده په کار. تاسو ګورئ چې 2 ورځې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د خپل د باجوړ په سیمه کې او په نور ځینو کې د په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ خبره وکړه او دا زما په نظر باندې د پاکستان د صدر اعظم دپاره یا د پاکستان دغه شرمېدلو جنرالانو دپاره، د ایسای د جنرالانو دپاره دا د شرم ځای دی چې هغوی د همیشه د افغانستان په اموراتو کې مداخله کوي. افغانستان یو مستقل هیواد دی، همیشه هغه خپل استقلالیت او خپل غرور ساتلی افغانانو. نو زه پاکستان ته او د پاکستان سیاسیونو ته، د پاکستان مشرانو ته، د ایسای هغه جنرالانو ته چې هغوی د همیشه د افغانانو د وژلو نه خوند اخلي، هغه د افغانستان تاریخ مطالعه کوي او د پاکستان تاریخ ته مطالعه کوي. ځوانان هم راویښ شوي دي، ځوانان هم په دې باندې پوه شوي دي. سوشل میډیا کې مونږ ډېر غبرګونونه ولیدل چې د ځوانانو، سیاسیونو، ځینې کسانو وله. نو انشاءالله چې دغه ارمان ته به دوی نه رسېږي. یعنې موږ سوله غواړو، خو هغه سوله غواړو چې هغه باعزته سوله وي، هغه بین الافغاني سوله وي. داسې سوله نه وي چې افغانان دې خبر نه وي او امریکا او د پاکستان د ایسای ګوډاګیان په دوحه کې کینی او د افغانستان یا د افغانستان د نظام په مورد باندې تصمیم نیسي. هره سوله چې راځي هغه باید د افغانانو سره وشي او د افغانانو په اراده باندې باید ولاړه سوله وي. بسیار خوب. سناتور صاحب، امروز روز اول سال نو هست، چگونه روز را آغاز کردین؟ تا جای چندم است که اینجا تشریف آوردین؟ زه خو نن د نوروز اوله ورځ ده، ما خو مخکې هغه د نوروزي یا د نوي کال د مبارکي مې خپلو هېوادوالو ته، خپلو وطنوالو ته، خپلو ټولو هغه ورونو ته، هغې سربازانو چې هغه په سنګر کې جنګېږي، دا اوس هم د وطن نه دفاع کوي، د خاورو نه دفاع کوي. دا موږ چې تاسو چې دلته ناست یو، دا د همدې سربازانو، د همدې زموږ د پولیسو، زموږ د اردو، زموږ د عامه نظم د پولیسو، دا د هغوی د قربانۍ نتیجه ده. یعنې زه په هغوی باندې ویاړم. د نوروز د ورځې یا د کال د اولې ورځې د آغاز په مورد دلدون چون زه سناتور یم، وکیل یم، د محققین لرم، دوستان لرم. دا اوس هم د ننګرهار نه زموږ تقریبا د
90 یا اتیاو پورې مشران زموږ راغلي دلته په مختلفو ځایونو کې کارونه لري، ستونزې لري، مشکلات لري. یعنی د وکیل او د سناتور دپاره زما په نظر باندې هره ورځ ورته نوروز ده چې په وطن کې آرامي او قلاري. یعنې ما دپاره هغه ورځ به ډېره ښه ورځ وي چې زموږ وطن د بغیر د انفجار او د انتحار نه هغه ورځ په موږ باندې تېره شي. د رخصتۍ ورځې څنګه تېروئ سناتور صاحب؟ یعنې نن د رخصت یاستئ تاسو په خپله هم، دغه د رخصتۍ ورځې څه ډول تېروئ؟ چېرته ځئ؟ څه کوئ؟ آیا داسې هم فرصت درته برابریږي چې د خپل روح د ارامتیا لپاره، د ځان د ارامتیا لپاره یو ځای لاړ شئ، چکر ووهئ، میله وکئ؟ داسې کوم سیستم لري د کورنۍ سره یې هم ده؟ زموږ معمولا زموږ د رخصتۍ ورځې زموږ د خپلو معقولینو سره یعنې دلته د مجالسو نه زمونږ هغه د مجالسو مسؤلیت هم یا د کمیسیون مجلس یا عمومي د تالار مجلس، نو راځو د خپلو معقولینو هغه ستونزې او مشکلات چې د هغې لاسلیک کوو. دغسې رخصتیانې لکه د نن ورځ چې ده چې د نوروز یا د نوي کال اوله ورځ ده، په دغسې ورځو کې نهایي کوشش کوو چې د بعضې دوستانو سره یا د فامیل د غړو سره یا د کورنۍ د غړو سره داسې یو ځای ته لاړ شو چې هغه ځای مسون یې هلته یو څو لحظې یا څو شېبې په ارام باندې تېرې کړو. نو دا یعنې تاسو ګورئ چې ستونزې او مشکلات زیات دي، امنیتي مشکلات زیات دي. ما مخکې زموږ د وطن ستونزو او مشکلاتو اشاره وکړه. زموږ ډېری مشران، زموږ ډېری وکیل صاحبان، زموږ د سیاسیون زموږ مشران، یعنې هغې بدبختانه که زه ووایم چې زموږ وطن کې د الله سوله راوړي، ارامي دې پکې خدای راوړي، زموږ په ارام زړه باندې په سوله کې ژوند وکړو. یعنې زموږ مشران د امنیت په لحاظ باندې نشي کولی چې هغه څه چې زړه غواړي د خپلو اولادونو سره، د خپلو بچو سره میلو ته لاړ شي، چکر ته لاړ شي او یو څو لحظې ښه تېرې کړي. خو زموږ د ټولو مشرانو ژوند نن سبا ډیر قید او ډیر بند دی. بسیار عالی. سناتور صاحب امروز روز سال نو است، خودتان میدانید که امروز باید بر ما خبرهای خیلی خوش و خاصی بتین. چه پلان هایی را شما در سال 98 روی کار دارین؟ خبرهای خوش شد البته ما بگوین. زموږ اصلا یو خو د مشران جرګې عمومي دریځ یو زموږ شخصا دا خبره ما ته راجع ده. زما د خپل ځان په مورد باندې هغه څه چې زموږ د هیواد دپاره، زموږ د اولادونو دپاره، زموږ د بچیانو دپاره، زموږ د ځوان نسل دپاره، د هغوی دپاره د تعلیم او د هغوی دپاره د ژوند د لوړوالي هغه څه چې د دیو ضرورتونه دي. یعنې په 98 کال کې موږ پلان لرو چې په ننګرهار کې تقریبا موږ د ځوانانو دپاره دا اوس هم تاسو خبر استئ چې څو د کرکټ لوبغاړي موږ لرو، هلته موږ دا کړی. یعنې په پلان کې موږ لرو چې په ننګرهار کې موږ تقریبا زما په خپله منطقه کې تر 15 پورې لیسې موږ دا اوس په پلان کې لرو چې هغې دپاره موږ تعمیرونه جوړ کړو، احاطې جوړ کړو. یو دارالعلوم موږ لرو چې هغه دارالعلوم یو جامع او غټ دارالعلوم دی، هغې دپاره ځینې کارونه وکړو چې هلته زموږ بچیان او زموږ اولادونه زده کړو. یعنې دارالعلوم زموږ دپاره په دغه دیني تعلیمات دا یوه زموږ ستاسو ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او موږ باید د نهایت په اندازې باندې دا کوشش کوو چې دغه مدرسې او دارالعلومونه موږ په عصري سیستم او په عصري دغه باندې باید موږ برابر کړو او هغه مدرسې او هغه دارالعلومونه چې موږ لرو هغه باید د دولت په چوکاټ کې یا د معارف په چوکاټ کې چې موږ یو د معینیت تعلیمات اسلامي په باندې یو معینیت لرو د هغې په چوکاټ کې باید دا ټول تنظیم شي او دې دپاره خدمات وي تر څو پورې زموږ هغه اولادونه چې د مرض نه یا د ډیورند د فرضي هغه کرغېړنې کرښې نه غاړه ځي د موږ اولادونه لیږو د تعلیم په نوم باندې چې هلته اسلامي زده کړې وکړي چې موږ هلته امکانات کم لرو او هغې هلته د یوازې د دې باندې چې موږ ته دیو ته اسلامي زده کړې ورکړي دیو له د انتحار او د انفجار او نظامي زده کړې ورکړي او دې خو یې رالیږي. یعنې زموږ تاسو د خدماتو دغه وکړئ زموږ خدمات 98 کال کې دا دي تر یو حده پورې چون زموږ ولایت سرحدي ولایت دی او ولسوالۍ هم تقریبا سرحدي ولسوالي ده. یعنې موږ کوشش کوو چې هغه خدمات چې زموږ د ځوانانو زموږ د اولادونو زموږ د بچیانو دپاره دي یعنې حق اولاد په موږ خپلو اولادونو تعلیمي برخه کې باید خپلو بچیانو ورکړو تر څو پورې موږ د هغې کرغېړنې کرښې نه چې د ډیورند هغه کرښې چې فرضي کرښه ده هغه اړه وانه وړي او خپل تعلیمات او خپل دغه دلته وکړي. واقعا سبا د بزګر ورځ ده، خلک هم بزګري کړې ده؟ زه دهقاني دې کړې؟ د خپل ژوند کې مې
په خپله زه ځمکه هم لرم، خپله مې دیکاني هم کړې ده، خپله مې هغه بخار چولی بخار مې کړی دی، خپله مې هغه د څارویو ساتلي وي هغه مې کړي. دا اوس زه په خپله په ننګرهار کې په رودات ولسوالۍ کې یو باغ لرم. په هغه باغ کې مې یو 15 جریبه ځای مالدارۍ دپاره دغه کړی ځانګړی کړی دی. تقریبا تر 40 خو نه نیولې تر 50 پورې زراعتي غواګانې لرم، د اصلاح شوي غواګانې دي. هغه د شودو دغه دپاره تولید دپاره هم ځان ته ساتلي دي. هم کور له تې دغه ورکوم، د خپل دفتر او د حجرې دپاره هم د خپل بعضې مېلمنو دپاره ترې استفاده کوو. نو د دهقانۍ یا د بزګرۍ سره زما خپله ډېره زیاته علاقه ده. دا اوس هم زه مالداري لرم. کله کله اوس هم بیل پر وږه کوي چې لاړ شي یو ګل یا هم یوې درختې ته د اوبو په بهانه باندې خپل وخت ورسره تېر کړي. ښه په اخلاص باندې څه وخت چې د دې ځای نه زه ننګرهار ته لاړ شم، زه د همدې د مالدارۍ دپاره مې چې کوم ځای بیل کړی دی په څنګ کې یو بل ځای څنګ کې ورسره لرم. یو باغ دی، 15 جریبه باغ دی. په دې باغ کې رنګارنګ مختلف نوع میوې مونږ کرلي دي چې په هغې کې هماغې هوا او د محیط سره برابرې دي، چې مالټې دي او زردالو دي او شفتالو دي او مڼه ده او انګور دي. یعنې په ضمن کې بیا د دې په څنګ کې ورسره مونږ ترکاري باغ هم کرلي. کله کله چې راځم د خپلو عسکرو سره په هماغې باغ کې هم کار کوو. سناتور صاحب بجز دنیای وکالت در سال 97 سالی که گذشت شما چه دستاوردهای شخصی داشتین؟ په 1990 کال کې هغه لاسته راوړنې چې موږ د خلکو دپاره، د خپلو معقولینو دپاره، د خپلو ولسونو دپاره یوه دستاورد خو دا و چې زه باید ووایم، دا خبره مې مخکې هم دلته کړې ده چې بدبختانه په ټولې دنیا کې اصول دا دي چې همسایه هیوادونه یا همسرحدي هیوادونه دا د تګ راتګ د ویزې نه لري. خو موږ د داسې یو چا سره په سرحد لرو چې هغه ما مخکې ورته عرض وکړه چې هغه پاکستان دی، او د پاکستان هغه بې غیرته به ویم، دا کلمه ډېره بده کلمه ده، هغه بې غیرته او بې ننګه جنرالان د ایسۍ چې هغوی د همیشه افغانان ځوروي. یعنې تاسو ولیدل چې سرحد د افغانانو په مخ باندې هغه کرغېړنه کرښه چې ډیورنډ کرښه ده تر اوسه پورې هېڅ موږ ورته دغه نه شو ویلی. هغه کرښې د افغانانو په مخ باندې د خپل زور او ځواک او د ظلم په دغه کې دا کرښې وتړله. هغه زموږ ډېری خلک د سرحد نه غاړه د دې فرضي کرښې نه غاړه پراته دي، او ډېری خلک همداسې پراته دي. زموږ قومونه په منځ کې نیم شوي دي. نو د هغوی دپاره یو عمده مشکل د پاسپورټ و. په 90 کال کې تقریبا ما د 6,300 پورې پاسپورټونه یوازې د 15 ولسوالیو خلکو ته اخیستي، او د 6,000 کسان دا ټول په موږ باندې دلته پراته وو پاسپورټ ولازم. یعنې دا یو عمده خدمت و چې هغه د خپل ولس او د خلکو لپاره د عمومي پروژو کې په ننګرهار کې چې موږ کمې کړي دي. یو مکتب چې د ولس د خوا نه زما په نوم باندې تاسیس شوی، د هغه دپاره مې ځمکه ځانګړې کړله، د هغې باندې احاطه مې ورته وکړه. کار شروع دی، اوس د وزارت معارف سره لګیا وو چې په هغې کې تعمیر جوړ کړو. کوم دارالعلوم چې ما ترې مخکې یادونه وکړه چې زه د یو دارالعلوم لرم، دارالعلوم له تعمیر ما په شخصي مصارفو په شخصي پیسو باندې چې تقریبا 60 میلیونه افغانۍ مې پرې لګولي دي. څو دفعې ما سره د سنا هیات تللی دی، هلته هیاتۍ دپاره د دې نه لیدنه هم کړې ده. د هغه چون دغه ساحه یا دغه ځمکه چې د مناسبه نه وه لږه وه، نو په دې خاطر باندې چې زموږ د ولس هغه هجوم او ازدحام د رودات ولسوالي او پرنفوسو ولسوالي ده، خلک زیات وو. تقریبا 15 جریبه ځمکه مې د قوم نه په پیسو باندې واخیسته، او د هغې احاطه یا د هغې بندول تقریبا د 15 میلیونه افغانیو په اندازه باندې مې د هغه احاطه کړله، بنده مې کړله. اوس لګیم د معینت تعلیمات اسلامي سره ډاکټر صاحب شفیق صمیم، تاسو به پیژنئ چې معین د تعلیمات اسلامي دی، ما سره وعده هم کړې ده چې زه د قطر هیواد په همکارۍ باندې د هغې په ملاتړ باندې هلته تاسو ته یو تعمیر جوړوم. نو دا وعده هم را سره کړې ده. نو کېدای شي دا دویمه. درېیمه یو لیسه موږ لرله په که تاسو فکر کړی دا تورخم جلال آباد په عمومي سړک باندې دې خواته یو لیسه وه چې هغه د نجونو لیسه وه، او دا عمومي سړک په سر باندې پته وه د ډېرو کلونو نه، یعنې تګ راتګ چې کېده دغه زموږ خویندې او زموږ بچیان چې د لیسې ته راتللي د دوی هغه دغه محفوظ ناستی محفوظ نه وه، درس ته رسېدګي هم صحیح نه وه، دغه هم صحیح نه و. نو په دغه خاطر باندې چې چون زه هلته وکیل یم دغه خلکو موږ ته مخه ده، نو تقریبا 3.5 میلیونه په افغانیو په لګښت باندې
دغه مکتب یا دغه لیسې چې د نجونو لیسه ده او ډېره غټه لیسه ده دغه احاطه مې وکړه نو همداسې دې ته ورته نور بعضې کارونه چې هغه ما په خپل شخصي مصرف باندې کړي دا کوم یادونه چې ما وکړه تاسو واورېدل دغه یعنې دغه تر حده پورې هم د خپلو شخصي امکاناتو ډېری هغه موضوعات چې شخصي امکانات نه او شخصي امکاناتونه کړي او د ده په څنګ کې د دولت او د خپله د مربوطه وزارتونو هم غوښتنه دغه ده دا ده چې په دغه مواردو کې زموږ سره همکاري وکړي انشاءالله په همدې هیله باندې یو چې دغه ستونزې حل شي او هر څوک تر خپله حده وس او توانه پورې چې وس لري کار دې وکړي د خپل هیواد لپاره د خپلو خلکو لپاره ډېره زیاته مننه سناتور صاحب چې راغلی زموږ بلنه مو منله په دې هیله یم چې تاسو هم ښه سپرلی ولرئ او همداراز 1498 کال تاسو دپاره او ستاسو د خلکو لپاره ستاسو د موکلینو لپاره د افغانستان د خلکو لپاره متفاوته کال واوسي کور مو ودان ډېره مننه خدای دې وکړي چې زموږ په افغانستان کې نور وینې تویول افغان وژنه دا بشي او د ګاونډیانو غوښتنه دا ده چې نور مداخله مه کوئ نور په سوالونو خو نه پوهېږي خو نور د خدای روی وکړي او نور دې وشرمېږي نور دې په افغانستان کې مداخله وکړي ډېره مننه خوشحاله بسیار خوب حال هم یک وقفه میگیریم با بینندهایی که بیننده هستن و در ادامه با ما باشین